ډیر ښکلی او زبردست خبر. ولسمشر غني یو بل ډیر زبردست اقدام وکړ. افغانستان د هیواد بساینې پر لور روان دی او نور د پردیو هیوادونو د لاسنیوي څخه خلاصیږو. د چې تازه څه شوي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. خوست ولایت کې د بدلون په نوم د وړو میل پرانیستل شو. خوست کې د لومړي ځل لپاره د وړو د میل فابریکه پرانیستل شوه چې د ورځې به 14 ټنه وړو تولیدوي. د خوست والي محمد حلیم پیدایي لخوا د بدلون په نوم د وړو یو فابریکه چې و خوستوال سوداګر په پانګونه جوړه شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. پیدایي وایي چې په یاد فابریکه کې 10 میلیونه افغانۍ پانګونه شوې ده چې د ورځې به 14 ټنه وړو تولیدوي، چې دا به په خوست کې د وړو په بیو مثبت اغیز وکړي. پیدایي زیاته کړې چې د دې فابریکې اهمیت په دې کې دی چې له خپله شته ظرفیتونو څخه ګټه واخلو او په دې سختو شرایطو کې چې د کرونا له امله د وړو بیې پورته شوي د خلکو ملاتړ کوي او هر ورځ به بازار ته 14 ټنه وړو وړاندې کوي. والي زیاتوي چې موږ باید په خپله خاوره په خپلو لاسونو خپلو خلکو ته کار پیدا کړو او دا د پیاوړي اقتصاد غوښتنه ده. نو د دې لپاره باید دولتي، خصوصي او د مدني سکتور چارې منسجم کړو. نو د دې لپاره په نوي روان کال کې زموږ لومړیتوب د خصوصي سکتور تقویه او دوی ته د لازم کاري چاپیریال رامنځته کول دي. زه له ټولو سوداګرو او پانګوالو سره یو ځل بیا هم ژمنه کوم چې ټول سهولتونه درکوم، خو په دې شرط چې پانګونه وکړئ او خلکو ته کار پیدا کړئ. د خوست والي وویل دا چې د کرونا وایروس له امله د وړو بیې اغېزمنې شوي، د دې فابریکې په فعالیت سره په بازار کې د وړو په بیو کې مثبت تاثیر رامنځته شي. او زه په سوداګرو او هټیوالو غږ کوم چې لوړې بیې او احتکار ګناه ده، نو سوداګر دې په احتکار او لوړو بیو ولس نه ځوروي. درنو لیدونکو، په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.